پدې خبر شمولانا سره پنځه مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا پدې خبر شمولانا سره پنځه مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې 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 مویا ولې مولا سره د بغوز زړه کې زور اخیسته د مولانا په یوه جمله باندې دور اخیسته د مولانا په یوه جمله باندې دور اخیسته بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا زنده‌باد زنده‌باد جمعیت زنده‌باد 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 جمعیت زنده‌باد زنده‌باد بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا د مولانا یوې اشارې په انتظار یو مونږه د سر شیندلو ته په هر ساعت تیار یو مونږه د سر شیندلو ته په هر ساعت تیار یو مونږه چې نه یې سر وي نه یې خپې داسې کیسې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا پدې خبر شمولانا سره پنځه مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا رب دب دب د نر پښتون دې د هر کله هر سوالای نشي د نر پښتون دې د هر کله هر سوالای نشي هغه و نور په مولانا هغه پینترې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا پدې خبر شمولانا سره پنځه مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا علي شاهین وایم نور تبدیلی پکار دا علي شاهین وایم نور تبدیلی پکار دا صحیح مانو کې پښتنو ته ازادي پکار دا صحیح مانو کې پښتنو ته ازادي پکار دا بس دغه وخت یو کولو دی ګلې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا پدې خبر شمولانا سره پنځه مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا بل د جمعیت د کارکنانو سره پښې مویا د شعر د پرا ډیر پمینا فرمایش کړی دا مولانا رحمان الله شاه اف شمشخیل مولانا برکت الله شمشخیل او حافظ طفیل جمعیتی او سپیشل فرمایش کړی دا حافظ نظام الدین اف چرسدا قاری زینت الله
عادل په اوازونو د مولانا سبیل الرحمن عقبی او حافظ رمز الله دانش شاعر دی ډیر محترم شاعر اسلام حافظ حضرت علی شاهین ریکارډینګ دانش اسلامی سټوډیو غوري والا بند انجینیر حافظ عابد الله عابد والسلام سرپشی ما ویا